سمودینه په دې سوشل میډیا باندې بعضې اشخاص زموږ افغانان وروڼه چې د افغانستان سره تعلق دی په سوشل میډیا باندې د اشرف غني صاحب عکس ولګوي او دلته لایب ته خلک راوچتوي اشرف غني صاحب ته کنځلې او بدې ردې او جمهوریت پسې بدې ردې وایي او بعضې داسې اشخاص شته دی چې هغه د طالبانو د مشرانو عکسونه ولګوي او دلته لایب ته خلک راوچتوي هغې ته توهین او کنځلې او بدې ردې ویل کېږي او دغه خلک ما هم پېژني زه هم پېژنم زما باید سره تعلق دی د وټساپ د لارې خبرې مو سره کومه انډیوالي به په خپل ځای واني افغانان زموږ سره تعلق به په خپل ځای واني که هر طرف ته تاسې کوم راځي زما اشرف غني صاحب ته کنځلې کوي او همداسې چې زه که چېرته زه طالب اوسم او په ما باندې ملا عمر صاحب په ما باندې ملا هیبت الله صاحب یا ملا یعقوب صاحب ګران وي او زه یې منم چې دا زما مشران دي زه به هېڅکله د اشرف غني صاحب پسې بد رد ونه یم د مشرانو ته به توهین ونه کړم د خدای په لحاظو زما ورونو هلته موږ دا 50 کاله موږ په همدغه بدبختیانو کې لګوي زه داسې نه یم چې طالب دې نه راپاسېږي په جمهوریت دې نیوکه نه کوي یا جمهوریت دې نه راپاسېږي په طالب دې نیوکه نه کوي نیوکه وکړئ مګر د اسلام په چوکاټ کې اوس زه طالب ته راپاسېږم فرض کړو زه طالب ته یم چې د جنکو مکتب خلاص کا ملي بیرغ مې ومنه ملي سرود مې ومنه خو که بېادبي دې ما پې کنځلې او بدې رد ورته مې او توهین ورته کوم او بیا ورته یم چې ته د پنجابي بچې ته د آیسای خلک هستئ دا 45 کاله دا 50 کاله چې څومره نظامونه راغلي دنده لرو دې کې هم شته خو مقصد دا دی چې داسې به نه کوو چې یو ګوته بل ته نیسو څلور ګوتې موږ ته راځي وورونو دا تاسې په دې باندې خپل ویو اخلئ فالوور پې اخلئ وطن خو ولاکې به داسې جوړ شي چې زه د اشرف غني عکس ولګوم یا د ملا هیبت الله عکس ولګوم یا د ملا یعقوب صاحب عکس ولګوم او دلته خلکو لایفونو ته راوچتوم او کنځلې او بدې رد هغې ته کوي دا خو نه مبارزه ده او دې ته مبارزه م وایه یا ورونو زه داسې اشخاص پېژنم چې تر اوسه پورې په اشرف غني صاحب باندې ځان ورکو اوس راغلی د طالب په څنګ کې ولاړ ودرېږه نوشي جان دې شه د 2021 کال طالبه چې جهاد ختم شو د امریکایانو خلاف ته د جمهوریت یو حصه وي تا هغه فالو کول اوس رالې ته د طالب په خوا کې ودرېدي طالبان چې راتله 40 زره اوس په لکاو شو ځکه چې دغه سیستم موږ ته معلوم دی چې موږ لوګل مهربانه دوه مخیزه دغه دی یعنې د هغه توازن صحیح نه ساتو چې کوم طرف ته زموږ ګټه وي شخصي او کوم طرف ته زموږ پیدا وي ملي شیانو پسې نه ګرځو او دا کار په ډاکټر صاحب نجیب حکومت هم چې ختم شو بعضې اشخاص حکومت کې نظامي خلکو مګر ډېر نه دغه نه ښیم بعضې اشخاص ته ښیم خو چې د هغې حکومت ختم مجاهدینو سره یې ځان یو ځای کړو چې موږ مجاهدینو سره کومک کوو موږ ورسره لین دین لرو داسې اوس دغه خلک هم راغلي د طالبانو په صفونو کې نوتي کلین شپ بیا کوو چې ګیره پرېښې راغلي په ټي وي باندې پټکۍ والی وروره طالبانو ترجماني کوي دا هم د طالبانو فالوور نه دي دا د طالبانو د نظام خلاف خلک دي ځکه دا دوه مخیله خلک دي تاسې راشئ نیوکه وکئ مګر اشرف غني ته توهین د خپلو مشرانو توهین دی ملا عمر صاحب ته توهین ملا یعقوب صاحب ته توهین دا خپل توهین دی د خدای په لحاظ دې باندې مو ویو اخلئ او مه دې ته مبارزې رنګ ورکوئ مبارزه هغه ده چې ته یو سالمه نیوکه وکړې د انساني په چوکاټ کې نه دلته ورور چې بدې ردې دغه ته ویې جمهوریت پسې یا طالبانو پسې یا مهربانه هر سړی حق لري چې دلته نیوکه وکړي دا د هر سړي حق دی او بیا ټول موږ په خارج کې ناست یو د داخلي حقیقت نه دومره خبر هم نه یو که هغه په جمهوریت کې وو که هغه په نیمګړتیا په هغې کې وي او نیمګړتیا په دې کې دی باید په نیمګړتیا باندې خبرې وشي نه دلته د اشرف غني صاحب په کنځلو باندې خپله مبارزه او ویو ټوله ورځ هم عکس لګولې یا د ملا یعقوب